معذوره یم او لس 12 ورځې شو دی او څه درک نه لګي او څه مزدورۍ نشم کولی څوک مې دیاړي کې نه دی معذوره یم او ماشومان دي جاړي کړنچي دا څوک نن سبا دغسې ګاونډیان دي چې وایي هر شی ګران شو دی نه ورکوي نو ډېر مونږ یو بل نه غوښته خو نو چار نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم ستاسو کوربار بادشاه د خپلې پاڼې بادشاه پیشل نه. کتونکو نن چې دا کوم مشر ما سره خواته ناست دی نو د یو فریاد راوړی دی چې مونږ کره نه وړه شته نه بل څه نو خدای شته چې زه پرې ډېر زیات خفه شوم د خپل وس مطابق چې ما څه په ټایم زمونږ څه وړکې شان دوکان دی د هغې نه وله ما څه د وخت متعلق څه خوراک څښاک څه وکړو خو دوی و چې زه دی معذورم دی نو د سره یو څو خبرې اترې کوم د ژوند په حواله باندې چې دی څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خپل نوم راته ووایه. جمشید. دا راته ووایه چې ته راغلی ته زه معذور یم کار نشم کولی او څویمه ورځ زموږ کره د خوراک څښاک څیزونه نشته نو دا څومره وخت شو چې ته داسې ژوند سره یې؟ لس 12 ورځې وشو چې بیخي ارتاو شوی وم بیخي لاول خو معذور وم جو دغسې روان وم ارتاو شوم او خوږ شوی یم ډېرې پیسې هغې راکې رانه ولګېدې اوس دومره څه نشته چې واړه دي ماشومان دي هغو جاړي کړنچېږي وایي مونږ له وایي پردی قرض زورور دی او وړوکی زورور دی نو ډېر مجبوري نه راغلی یم. دا راته ووایه تقریبا ته چې لس 12 ورځې خوراک څښاک څه څیزونه څه نشته که نه نو کور هم خپل دی که نه؟ کور خو خپل دی او هغه خو زما خیال کچه کور دی که کچه څښاکونه غونته کې دی مړه خو د هغه ټیم دی پاس کوو. نو ګران کتونکو د دوی خبرې تاسو اورئ یقینا چې د دوی کور هم ما لیدلی د دوی چې کوم د سختو سره د دوی مخ دی هغه بلکل ماته پته ده نو نه موږ دا وایو چې یاره موږ ته روپۍ راولېږي چې موږ له به خپل لاس ورکړو د ده د موبایل نمبر چې کومې څوک هم غواړي چې ده سره څه نه څه هیلپ وکړي او پلیز مهرباني زه یم چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ که یو کس مطلب هیلپ نشي کولی نو زموږ ماشاءالله ډېر داسې رونې دي چې هغه د دې غریبانانو سره مدد کوي منډه تړله وهي د ده د موبایل نمبر چې کوم دی هغه به زه تاسو له به دې ویډیو کې چې کوم دا تاسو ته ښکاري دا د ده د موبایل نمبر دی نو په دې باندې د سره رابطه کولی شي یقینا د ده کور کتی شي د ده چې کوم حل دی د ده چې کوم ژوند تېرېږي نه تاسو په خپله باندې کتی شي ما ته پته ده چې د ده ژوند څومره د سختو سره دی او نن دی چونکې ما له نه دی راغلی خو دا ځل هغې وي چې دا څویمه ورځ د نه وړه شته نه کار دی نشي کولی معذوره دی نو کوم چې دا ویډیو به زه یم ډېر کسان ګوري تقریبا نو مالداره خلک به پکې مي پیسو والا به پکې مي سرمایهداران نو د حکومت ته به څه چې یاره ستا سره څه مدد وکړي چې څه لاس نه کېږي څه لاس نه کېږي جو هغه وکړي نو زه نور ما له څه راځي وړو یې نه چینی نه ګوړه یې څه یې ماشومان دي وږي دي څه وشي مطلب دا لکه ته دا نه غواړې چې یاره ما له دې نغدي روپۍ څوک راکړي خو چې د خوراک څښاک څیزونه ما ته راکړي خوراک څه راکړي ماشومان جاړي کړنچېږي زه بیمار او زه بیمار یم مزدورۍ نشم کولی څه نشم کولی او هغو جاړي کړنچي نو زه دا افسوس خبره نه ده. کتونکو تاسو د ده سره زه چونکې نورې خبرې به زه څه وکړم تاسو د ده خبرې واورېدې چې دوی وایي ماشومان وږي دي جاړي چې یاره موږ د خوراک څیزونه بیا دا زیات ماشومان دي چې کله د پلار نه د یو شي غوښتنه کوي د بل څه نه هغه هم د دوی نشته خو دی و چې زه پیسې هم نه غواړم ما نصیب د خوراک څښاک څیزونه چې څوک پوره کړي نو دا به هم ډېر ښه خبره وي زما دپاره نو د ده دا ویډیو مخکې شیر کړئ د ده چې کوم نمبر تاسو ته به د سکرین ښکاري دا د ده د موبایل نمبر دی د سره به خپله رابطه وکړئ څوک ځي نو بیا زما سره به کانټیکټ وکړي زه به ورسره لاړ شم د هغه سره د دوی کور ته د دوی ځای ته د دوی حال به وګوري د دوی کور به وګوري نو مهرباني وکړئ د سره څه نه څه هیلپ وکړئ څه نه څه مدد وکړئ د ډېرو غریبانانو سره به هم کړئ نو یو دا دی چې پیسې بلکل وله مه رالېږئ څه خوراک څښاک څیزونه چې راوړئ نو دا هم ډېره غټه خبره ده.